ژمن شننه ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دینی علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه په افغاني ټولنه او تیره بیا پښتني ټولنه کې ډیری داسې دودونه شتون لري چې د اسلام د سپېڅلو احکامو او ټولنیزو حقونو سره په ټکر کې راځي. له هغې ډلې یو ولور دی. ولور هغه ملامتونکی بار دی چې زموږ ډیری ځوانان یې په پردیو هیوادونو کې خواره وره کړي دي. په کالونو مسافرۍ کوي او د خپلې ځوانۍ خوږې او له ډیرو تنکیو هیلو ډکې شیبې د بل په چوپړ کې تیروي. د اوسني عصر جهالت په ډیرو افغانانو بیا هم په زیاته کچه پر پښتنو باندې داسې اغېز کړی دی چې لنجونو او پیغلو یې ډیری هیله اخیستې دي او له همدې امله د واده خوند هم لاړ شي، ځکه چې ځوان یا زوم تر کلونو له قرض لاندې وي. دا چې ولې پلارونه لوړ ولور او مهر اخلي، ولې دغه بد رواج اوس هم روان دی او څنګه د دغه ناوړه دود مخنیوی کولی شو. دا او دته ورته پوښتنه به مو نن ژمن خپرونه ځواب کړي. د ژمن راډیو درنو اورېدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. زموږ سره د نن خپرونې قدرمن میلمانه مفتی صاحب محمد سعید او ترڅنګ قومي مخور اصیل محمد محمدي او ترڅنګ یې ځوان احسان الله باور دي. تاسو درې وړو ته په خپرونه کې هرکلی وایم. خوشحاله اوسئ. اورېدونکو بیا هم یادونه کوو چې دغه خپرونه د یونسکو په همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي. لومړی پوښتنه مفتی سید تاسو ته راجع کیږي، د ولور او مهر ترمنځ توپیر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درمن صاحب تاسو ته او د بحث ګډونوالو ته او بیا ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیره مننه. اصلا مهر د نجونې د نکاح په عوض کې، شرعي نکاح په عوض کې کوم مال چې ټاکل کیږي هغه ته مهر ویل کیږي. هغه مهر یو نوم مهر دی، صداق دی، فریضه ده او داسې نور مختلف نومونه لري. تقریبا 9 نومونه لري چې په مختلفو نومونو باندې شرعي کتابونو کې یادونه ورنه شوې ده. پاتې شوله ولور بیا هغه یو زیاتی روپۍ دي چې د پلار لخوا، د تره لخوا، د کورنۍ د نورو غړو لخوا په مختلفو نومونو باندې بهانو باندې اخیستل کیږي، هغې ته ولور ویل کیږي. نو مونږ که چیرې زیر شو، مهر دا د ښځې یو حق دی، دا باید په نکاح کې وي او بغیر د مهر نه نکاح نه کیږي. پاتې شوله ولور دا یو حرام کار دی، ناروا کار دی. هر څوک چې اخلي هغې ته کتابونه لیکي، حنفي کتابونه، حنفي فقه کتابونه ټول لیکي، هغې ته بیا د رشوت حکم ورکوي. لکه څه ډول چې رشوت حرام دی، همداسې دغه ولور بیا حرام دی. نو لهذا توفیر دا دی چې یو لازم شی دی، فرض دی، او بل ناروا شی دی، یو نه اجتناب لازم دی، بل ورکول لازم دی. ډیره مننه. مفتی صاحب تاسو د مهر یادونه وکړه، بیا هم راځو خپلې برنامې ته یا د ولور برخه ته راځو. مهر څومره ټاکل شوی دی د اسلام له طرفه چې یوې نجلۍ ته ورکړل شي؟ مهر موږ به داسې وایو چې نور مذهبونه به نه یادوو، خپل حنفي مذهب به یاد کړو، تر څو چې زموږ عام مسلمانان ورونه، عام ولس الحمدلله حنفي مذهبه یو. ټول پښتانه ورونه حنفي مذهبه دي، ډیر کم خلک به وي چې هغه حنفي مذهبه نه دي. حنفي مذهب کې د کم مهر دپاره هم حد بیان شوی دی چې د هغې نه باید کم مهر نه وي، او د زیات دپاره بیا د ټولو فقهاو په اجماع سره حد یا ټاکلی حد نه دی بیان شوی. کمه اندازه 10 شرعي درهمه ده او زیات اندازه شریعت د ټولو مجتهدینو فقهاو په اجماع سره نه ده ټاکلې شوي،
هر څومره چې زیات وي شریعت ردوي نه، حرام نه دي، ناروا نه دي، خو البته باید واضح ووایو چې کم مهر شریعت کې مطلوب دی، کم مهر باندې نبی علیه الصلاة والسلام امر کړی دی چې تاسو مهرونه کم کړئ، تر څو چې دغه مهرونه ورکول بیا د خاوند د مېرمنې سره کوم بعض کینه حسد په زړه کې رانه ولي چې تا په سر باندې خو ما دومره روپۍ خرچه کړې، زه ملنګ شوم، ملنګۍ ته وتم، آستي نستي، لکه څه ډول چې موږ نن ټولنه وینو، ټولنه کې ډېر خلک یو کور لري هغه ورته خرڅ کړي، موږ داسې هم لیدلی دي، حتی یو کور لري هغه هم ورته خرڅ کړي، یو پټی لري هغه هم ورته خرڅ کړي، داسې یو مټر لري، د کور مټر لري، ضرورت په خاطر هغه هم ورته خرڅ کړي. نو لہذا زیات مهر خو شریعت حد نه دی ټکلی، خو شریعت ویلی دی چې کم مهر هغه مستحب کار دی، ښه کار دی، تر څو چې د میرمان او د خاوند ترمنځ یو بعض یو کینه رامنځته نشي. ډېره مننه مفتي صاحب. یو بله پوښتنه هم دغه ده، کله چې د جینۍ په سر ولور اخیستل کیږي، دلته بیا پلار یا ورور هغه پیسې له جینۍ څخه خوري، دا یو جرم دی که نه؟ خو دلته ترڅنګ دغه د حق څومره ګناه دی، دلته خو د حق هم وخوړل شو، ځکه د جینۍ پر سر یو معامله کیږي، یو پیسې اخیستل کیږي، له هغې وروسته دا هم د اسلام له نظره یو جرم دی، او بیا دغه حق ترې خوړل کیږي، دغه څومره ګناه دی؟ له شک پرته د پلار او د زوی ترمنځ یو صله رحمي شته، همدا ډول د پلار او د لور ترمنځ هم یو صله رحمي شته. لکه پلار ډېر ځله ترحم کوي، مهرباني کوي، ډېر ځله زوی ترحم مهرباني کوي، ډېر ځله مور په لور باندې ترحم کوي او لور په مور باندې ترحم کوي، پلار په لور ترحم کوي، لور په پلار ترحم کوي، یو بل ته روپۍ ورکوي، خخي ګڼه کوي. شریعت ته د ممانعت نه دی کړی، نه یې کوي، خو داسې چې هغې په حق کې بیخي ظلم وي، د پیسې په عوض کې یوه جنۍ وادېږي، پیسې ته کتل کېږي، جنۍ ته نه کتل کېږي، هغه حق جنۍ ته نه ورکول کېږي، بیخي پلار خوري یا په داسې شیانو کې ورته مصرفېږي چې په هغې باندې د نجلۍ رضا نه ده، دا د شریعت د نګاه نه یو خو د بل چا مال خوراک شه، دویمه خبره په خپل اولاد باندې ظلم شه، غصب شه، ظلم شه، د هغه مال په ظلم نیول کیږي. نو هم د ترحم د صله رحمۍ سره په ټاکر کې ده، او هم عام ظلم لکه د بل په مال باندې عام ظلم شریعت ناروا کړی دی، دی هم ناروا کړی دی. حدیث شریف کې راځي چې د هیڅ مال د بل مال خوراک روا نه دی مګر د هغه د نفس په ویال نفس په ښه نفس باندې په ښه طبیعت باندې چې درکړي هغه روا ده، که هغې ښه طبیعت نه وي بیا د بل مال خوراک روان. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. محمدي صاحب، د زیات ولور اخیستل په ټولنه کې کوم بد عواقب لرلی شي؟ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو میز ګډونوالو، مفتي صاحب، باور صاحب او د ژمن رادیو کارمندانو او د افغانستان د ولس د مسلمان ملت نیک احترامات او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د موږ کیسې د ولس د ټولنې پوره د نیکبختۍ او د خیر سبب جوړ شي. ډېره مننه. د ارمان صاحب هره معامله چې شریعت سره مطابق روانه شي، لوړه شي، لکه مفتي صاحب چې وایي چې دا بیا ډېر بد عواقب په ټولنه کې رولي. جګ مهر اخیستل که فکر دی مونږ د هغې ټولنې خلک یو په دغه کې وړر ستر شو، سپین ږیري شولو، دا دوه کارونه خروپوي. یو دا چې حق د جلکۍ دی، د خویان د لونه دا هر یوه کورنۍ لري. دا داسې نه دی چې مثال زه وایم چې موږ شته، مفتي صاحب نشته، مفتي صاحب شته، باور صاحب نشته، خو دا ټولنه مشترک ژوند دی، د مشترک ژوند په دغه باندې جوړ دی. نو جګ ولور په ټولنه کې ډېر عواقب رامخته کوي. اکثره خلک په د جګ ولور نه په جنګو سره ووښتي دي، په بدیو ووښتي دي. پیغمبر د خدای یایي چې په ټیټ مهر کې ډېر خیر کې دی، ویلې دوړه کلونه ابادیږي، یا کې صله رحمي رسیږي. هره معامله کې صله رحمي رسي، په هغه کې بد عواقب نه رسیږي. اکثره خلک اول سار کې جلکۍ په ډېر قیمت وده کې، خو بل مقابل جانب بیا پیر نشي پیدا کولی. دا چې په عربو کې په یو بل ځای کې مزدره کې خسرات دی چې کپر پیدا کې
بیا یې د سړی ترې نه وخلي، بیا یې مصرف کړي، بیا نه یې لر سره پوښتنه کوي، نه یې خیر سره پوښتنه کوي چې دا پیسې تو حق دی، دا په کومه طریقه. یوه جلکۍ نه غواړي چې خپل میړه کمزوری کړي، خپل خاوند کمزوری کړي، بې لوسې بې پښو یې کړي. نو په ټولنه کې بعد او عاقب دا غرسي چې جګ مهر وخوستل چې سړی نشي پرې کولی. نو دا ډېر عواقب جنګونه کرسي. ای جلکۍ ته په کورنۍ کې داسې په نظر کسي خلک چې ته خو یې مونې په پیسو خرڅه کړي ویلې، پیسې زیوت یو خوستې وي، پاکې دواړو رضایت نه وي راځو. دویمه دا چې جلکۍ دې کیسې ته نه وي خبره چې ته اوس موته چې شی کوي ویلې، په دا ټولنه کې بیا ورته یایي چې ښځه څه حق لري چې په داسې کیسو کې وغږېږي یا پوښتنه وکړي. نو ښه کیسه یې د هغه دوی چې ولور د یو خوستو جګې ما وخله. دویمه کیسه د هغه دو چې پیسې د یو خوستې داسې اما مصرفوای چې هغې شي ته هغه خاوند ضرورت نه وي، په مقابل کې په داسې شي مصرف کړي چې په آینده کې هغه لښي کوي ده ته په خیر نه ورسي. نو ښه کیسه یې د هغه دو چې دواړو په موافقه ژوند تیر شي، دواړو په موافقه کور وشي چې دی شریک ژوند په مخ به وشي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. درنو اورېدونکو، ژمن شننې خپرونه ده چې د ژمن راډیو څخه خپرېږي او د یونسکو په همکارۍ. بیا هم تاسو ته پوښتنه راجع کېږي، محمدي صاحب، کله چې د جینۍ په سر ډېر ولور واخیستل شي، د خسرګنۍ په کور کې د جینۍ ژوند ته څومره زیان رسولی شي یا رسېدلی شي؟ درمان صاحب ښه پوښتنه دې وکړه. موږ د هغې ټولنې خلک یو. د اکثره معاملې اوس سیاسي په کورنۍ کې تاب تریخوالی سیاسي ایجاګ ولور په واسطه سي. بیا دویمه ده چې هغه شیونه چې هغه ته یې وکړي، جلکۍ ته یې وکړي، ډېر شیونه په هغه کور کې نه وي په خمر. نو ښه کیسه یې د هغه دو چې د هغه جګ ولور نه دا کیسه ارسي چې هغه کورنۍ کې هغه جلکۍ چې ژوند تېروي، بعضې ډېرو وختو یا خوښي یا مثال سخور یا لیوار وي ته یې چې هغه ژوند حقونه په دا شوي ته نه وخلي چې ورته وایي چې ته خو په مونې په پیسو خرڅه کړې یې، ته کیسې ویلې کوې، یا دا ژوند به داسې تېروي چې مونږ په خوښه وي. نو دا بعد عواقب دي چې جګ ولور رامنځته کوي. دویمه ده چې د کیسه یو قسم ته داسې تیري زیوتي ته کې لوړه شي، ویلې هغه سړی ضرورولی وي، ای دې ته جوړ کړي چې دغه سره په ژوند کې ښه ګزاره وکړي، سره د دې چې بیا ورته یایي چې ته یې په مونې په پیسو په دومره قیمت خرڅه کړي یې، لکه وخوستل خرڅول، لکه په ژوند کې چې سړی یو مول و خولي خرڅوي چې چښتانې پیسې یوخلي، بیا وي ته چې خدا خو په مو خرڅ کړی دی. نو باید انسان هغه حقوق چې نرې لري باید ښځه یا ولري. ویلې ښځه یې د ژوند یوه خاوند یو کور چې ابودیږي دا باید په ښه رویه ابوده شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. باور صاحب، تاسو د یوه ځوان په صفت ولې اکثره ځوانان واده نه کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د بحث ګډونوال ته درمان صاحب تاسو ته بیا د ژمن راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. درمان صاحب دغه مختلف علتونه لري. یو علت همدغه هم ده چې په اوس وخت کې په ټولنه کې جګ ولور هغه څه دي چې ځوانان نشي کولی چې دغه ولور ادا کړي، دغه پوره کړي او تر څو یو واده وکړي. یو څوک چې په دې نه رسېږي، یو وخت له ستونزو سره مخامخ کېږي، له سختو پړاوونو تېرېږي، دی بهر ته ځي، خارج ته ځي، ورې له ډېرو سختو تېرېږي، دی مجبور ده چې مخکې له مخکې فیصله وکړي، ووایي چې زه که چېرته یو ښه اقتصادي حالت ته راځم، یو داسې حالت چې دا هر څه زغم کړمه، بیا به زه واده کوم. حال دا چې داسې یو حالت ته راتلل په اوس وخت کې ډېر سخت دی، ځکه ولور اوس وخت کې بیخي هغه د جګېدو یا هم دومره جګ شوی چې اوج ته رسېدلی دی. نو چې یو څوک مکمل پلان لري، بیا خپلو خبرو یا هغه د خپل قول مطابق پلان هغه مکمل اقتصادي حالت سموي، نو ډېر وخت لګي. همدغه علت ده چې ځوانان نه غواړي ژر واده وکړي. یو څوک واده کوي د ښه ژوند لپاره هغه باید یو څه پیسې ولري له ځان سره، یو ښه ژوند ولري. که چېرته یو څوک ښه ژوند ونه لري، هغه نه وروسته هم په ټولنه یا په کورنۍ کې تاوتریخوالی را پیدا کېږي، د کورنۍ ترمنځ، د خپله د خاوند او ښځې ترمنځ. نو یو علت همدغه هم دی چې جګ ولور هغه څه دي چې په ځوانانو کې د ژر واده کولو جرأت اخیستی دی. ښه، تاسو ځینې ټکو ته اشاره یا یادونه هم وکړه، که د ولور له امله په ټولنه کې ځینې ستونزې بېلګې راته وښیئ چې یو ځینې بېلګې تاسو لیدلي وي. بالکل ډېرې داسې بېلګې موږ لیدلې دي او لا یې وینو. د ځوانانو نشهیي توکو ته مخه کول، ډیر وخت ځوانان کله چې هغوی له ډیرو سختو سره مخ کېږي، د ځینې دردونو د زغملو لپاره دوی مجبور دي نشهیي توکو ته مخ کړي، بار ملکونو ته لاړ شي، قاچاقي لارې هلته تګ. تاسو به لیدلي وي چې بعضې وخت په یو کوراله موټر کې د 4-5 نفرو
پر ځای کې دی 10 نفره د یو بې روحه شیانو څیزونو په شان داسې یو پر بل تپل کېږي کېښودل کېږي او بار ته ځي. په لارې څومره تکلیفونه، له ځنګلونو تېرلیدل، لوري له ځناورو تېرېدل، له ځینو رمزونو تېرېدل، د سرحدونو، دا څومره سخت حالت دی چې ځوانان ترېنه تېرېږي. بیا په هغه سربیره همدغه فسق، فساد، غلا، دا ټول د هغه څه علتونه دي له دې پیدا کېږي کله چې یو ځوان نشي کولی په اسانه لار سره پیسې وګټي، مجبوریږي. هر څه د مجبوریت پر اساس کوي. که غلا ته لاس اچوي د مجبوریت په اساس یې کوي، که یو زنا کوي د مجبوریت پر اساس یې کوي، که چېرته بار ملک ته ځي د مجبوریت په اساس کوي، که چېرته ولور راټیټ شي، ولور کم وي، ځوان نه مجبوریږي، یو عادي کاروبار کوي او خپل ژوند مخته وړي، خپل ولور ادا کولی شي، خپل ژوند مخته بیولی شي، خپل کورنۍ سره ښې اړیکې لرلی شي. اوس وخت کې چې یو چا سره پیسې نه وي، هغه د خپل کور اړیکې هم سمې نه شي جوړولی. ځکه دوه ورونه چې یو پیسې ګټي بل یې نه ګټي، هماغه ورور چې پیسې ګټي هغه خو وایي دی بل ورور ته چې ته باید پیسې وګټي، ژوند جوړ کړو، دواړه یو ځای مخکې یوسو. همدغه تاوترې د کورنۍ تاوتریخوالی یو هغه علت دی چې د جګو رواجونو یا دغه د ولور جګوالی منځته راوړي او د هغه مکملې یا ښکاره ستونزې وي چې د ولور برخې رامنځته کړي وي او ځوانان یې دا ستونزو سره. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. مفتي صاحب، اوس وخت کې زموږ په ټولنه کې د ولور او مهر اخیستل د اسلام له حقیقي هدایاتو سره څومره په ټکر کې دي؟ ولور خو درمن صاحب ما مخکې هم یادونه وکړه، د شریعت د نگاه نه نه اوس وخت بلکې همیشه دپاره ناروا دی، حرام دی، د رشوت په حکم کې دی. ولور لکه ما مخکې هم تعریف وکړه ولور څه ته ویل کېږي، نو هغه حرام دی. پاتې شوله مهر، په اوس وخت کې چې څومره کوم مهرونه اخیستل کېږي دا له اوج نه اوښتي دي، دا د تحمل نه اوښتي دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي که چیرې دغه مهر زیات مهر دا په دنیا کې کوم عزت وای یا د الله په نسبت باندې کومه تقوا وای، نو پیغمبر د خدای نو په همدې سره بیا ډیر اولا و هغه به د زیات مهر ټکلی وای. حالان کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولې بیبیانې او ټولې لونه هغه چې واده شوي دي په 12 اوقیې سپینو زرونه زیات نه دي واده شوي. نو 12 اوقیې سپین زر ته که موږ نن حساب وکړو تقریبا دغه 480 درهمه د سپینو زرو پخوانۍ سپینو زرو روپۍ هغه جوړیږي، یا تقریبا تر 500 پورې په ځینې حسابونو باندې تر 500 درهم پورې جوړیږي. نو دا ډیر کم شی دی چې پیغمبر د خدای همدغه د خپلو ښځو دپاره د خپلو لوڼو دپاره مهر ټاکلی دی. مخکې حاجي صاحب هم یو حدیث شریف ته اشاره وکړه، پیغمبر د خدای رښتیا په ډیر مختلف الفاظو سره د حدیث شریف روایت شوی دی چې تاسو په کم مهرونو باندې صداق باندې مهر باندې نکاحونه کوئ، مهرونه کم ټکئ، په دې کې خیر او برکت وي. نو زمونږ مهرونه دا له اوج نه اوښتي دي، تحمل نه اوښتي دي. لکه څه ډول مخکې حاجي صاحب محمدي اشاره ورته وکړه چې دا په بې ځایه ځایونو کې مصرفېږي. موږ باید دومره مهر واخلو چې هغه د ضرورت شیان د ښځې دپاره زر، کالي او داسې نور چې هغه د دې دپاره د هغې واده زینت شي، د ناوې زینت شي، د سبا دپاره په کار راشي، هغه تو کې اخیستل ورته روا دي، ښه خبره ده. هغې نه یې خو ته زیات شیونه زیات مهر اخیستل د دې دپاره چې زه په دې باندې زیاتی شیونه اخلم، دا د شریعت سره په ټکر کې ده. دا په زوم باندې هم بوج راوړل دي، د خپل خور او لور سره هم جفا ده. د شریعت هدایاتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عمر رضی الله تعالی عنه د هدایاتو د روایتونو سره هم په ټکر او خلاف دي. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. د ژمن رادیو ژمن شننه درونه اوریدونکو، لنډه دمه ده، بیا هم زموږ خپرونه دوام لري کومه چې د یونسکو په همکارۍ ترسره کیږي. ژمن شننه
په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې. په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دینی علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه. ښه بیا هم درنو اورېدونکو ستړي مه شئ. ژمن راډیو ده او ترڅنګ یې ژمن شننې خپرونه ده. ولور او په ټولنه یې بد عواقب چې د یونسکو په همکارۍ خپرېږي. زموږ سره د ننني بحث میلمنه مفتي محمد سعید او ترڅنګ قومي مخور اصیل محمد محمدي او ځوان احسان الله باور. مفتي صاحب تاسو وړاندې د مهر او ترڅنګ د ولور په اړه ډېرې خبرې وکړې. کله چې اسلام هم دې ته اجازه نه ده ورکړې چې په یوه خور او لور د زیات ولور واخیستل شي، بیا ولې زموږ په ټولنه کې هم دغه بد رواج تر اوسه پورې دغسې دغه ریښې فعالې ساتلې دي؟ ولې ځوانان دې ته مجبور کړي دي چې دوی پردیو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره لاړ شي، هلته خپل ژوند یې هلته د مزدورۍ، هلته د بل لپاره ضایع کړي او له هغې وروسته چې راځي دوی هغه د ځوانۍ نه خوند اخیستل کړي؟ ولې دوی په دغه د اسلامي ارشاداتو نه دوی په شا کېږي دغه کسان، یا په خاصتا افغاني ټولنه کې دغه کسان چې لوړ ولور اخلي؟ درمان صاحب خیر اوسئ. اصلا دلته مشکلات دوه دي. یو خو زمونږ ټولنه، عامه ټولنه د اسلامي شریعت نه پرا نه ده خبره چې اسلامي شریعت هدایات څه کړي دي. نو تر ټولو لومړی خبره خو دا ده چې مونږ باید د اسلامي شریعت نه پوره خبر شو چې اسلامي شریعت په همدې مسله کې څه لارښوونه هدایات کوي. مونږ ډېر ځله یو کار زمونږ ټولنه کوي خو پوښتنه بیا وروسته کوي. کار سر ته رسېدلی وي او پوښتنه بیا وروسته کېږي چې دا روا ده که نه روا ده. ډېرې پوښتنې مونږ ته داسې راځي، اول کار کوي وروسته بیا پوښتنه ورته کوي. نو باید اول د شریعت نه سړی ځان خبر کړي. په هر کار کې ولور مهر ټاکل، نکاح کول خو دا خو د اسلام لوی حکم دی. د دې د هر جز نه باید مونږ خبر وو. دویم اساسي مشکل زمونږ د ټولنې دا دی چې دلته زمونږ په ټولنه باندې تر ډېره حده پورې په ډېرو مسایلو کې د شریعت څخه عادت رواج زیات حاکم دی. زمونږ ټولنه عادت رواج داسې ګرځولی دی چې زیات مهر باندې چې د چا خور او لور واده شي همدې ته دی عزت وایي. سره د دې چې عمر رضی الله عنه وایي، ما مخکې خبره وکړه چې که چیرې دغه عزت په دنیا کې وایي یا د الله څنګه کومه تقوا وایي، نو پیغمبر د خدای په دې سره ډېر اولا و، ډېر غوره و چې هغې زیات مهر د خپل ښځو دپاره ټاکلی وای، د خپلو لورګانو دپاره ټاکلی وای. پیغمبر د خدای کم ټاکي او مونږ یې زیات ټاکو. بیا ډېر ځله زمونږ ټولنه خبره هم شي خو بیا هم دا کار ته غاړه نه ږدو. ولې نه ږدو؟ ځکه نه ږدو چې زمونږ په ټولنه باندې عادت رواج حاکم ګرځېدلی دي. نو کله چې عادت رواج تر څو پورې حاکم وي، هغه ټولنه بیا د هغه مشکل نه نشي راوتلی. مونږ باید د عادت په ځای باندې، د رواج پر ځای باندې شریعت ته غاړه کېږدو، هغې ته راوګرځو او د هغې نه خپل ولسونه باید خبر کړو. ارامه اوسېږي. محمدي صاحب، د زیات ولور اخیستو په اساس ټولنیز نظام او ژوند څومره اغېزمن کېدلی شي؟ درمان صاحب، هېڅوک به داسې پیدا نه شي چې خپل ژوند ښه کولی شي، ښه یې نه کړي. خو اکثره مشکلات یې دې نه رسي چې ناپروایي په ځینو شیو کې رسي چې هغې شي ته لکه مفتي صاحب چې ووایي چې سړی چې شریعت ته خبر وي، شریعت را سم عمل چې سړی په مخ بځي، مشکل نشته کې. خو ځینو وختو کې کیسې داسې رسي چې د پښتنو نیم شریعت مني نیم نه مني. که شریعت سړي ټول ومنلو نو مشکلات یې څه شي نه رسي. دا ټول بحث په دانې وشولو چې یو سړی چې یو پیټی نشي وړلی ته یې ورته وتړې، د سړی به څومره اندازې نه زیات خفه کړي. دویمه دا چې جګ ولور د وخوستلو اکثرو وختو کې د خاوند دې ته جوړېږي. اوس په موږ کې ډېرې وجې نه داسې دي چې لاس توله ظرف وخورم، په مقابل کې پیسې 4-5 لکه کې
نو د سړی د خاوندې مجبوریږي دی یا پیر کړی وي یا کارز کړی وي د ښځې نه د زارو خولي ویلې حق یې دی دی ته یې ورکړی دی په یوه چال په بنای خولي بیا په کورنۍ کې ښځې میړه مشکلات په دار سي چې دا خو مو خپل حق دی نو چې د خپل حق په کورنۍ کې هغه خاوند ته نه وخولي باید وایي نه خولي داسې مناسب کور په ټولنه کې په کورنۍ کې پلور ورور مشر تره جوړ کړي چې هغه نظام خراب نشي یو نظام که موقتي جوړ کړي چې آینده بنیاد یې صحیح نه وي دا خامخا ړنګېږي نو ډېر مشکلات زه خو په دا کلیو په دا کومو کې دا مشکلات وینم چې اکثره مشکلات په دا نرسي چې یوه خاوند د ښځې نه زار خارج دي په مقابل کې یوه نجلکۍ په پلورګنۍ کې نی پلوري وي چې دی د حق د ویل د خرڅول سره د دې چې هغې سره امکانات نه وي نو هغه ژوند خرابوي ډیره مننه خوشاله اوسئ باور صاحب د ولور په مروج کیدو کې ښکیل اړخونه کوم دي یعنی مسؤلیت چا ته ډیر متوجه دی ډیر مننه درمان صاحب ډیرې ښې پوښتنې ته اشاره وکړه دغه برخه په لومړي سر کې له حکومته نیولې دولت مکلف دی ستره محکمه تر څو احکام وضع کړي په ټولنه کې یوازې مهر باید واخیستل شي لکه مفتي صاحب سي اشاره ورته وکړه 10 شرعي درهمه تر ټولو ټیټه بیه ده او له هغه نه پورته حد نه دی ټاکل شوی په دې برخه کې باید دوی د استخباراتو په رقم باندې په کلیو ګاونډ کې باید دوی نفر ولري که چېرته مثلا داسې یو څوک وي چې هغه ولور اخلي ولور اخیستل کېږي د هغوی باید مخه ونیسي هغوی راوستل شي هغوی جزا ورکړل شي لومړی عوام په هوای وشي په دې باندې لومړی اعلان وشي دومره برخه کې قومي مشران دي چې دوی په کلیو باندې کې دی دغه قومي مخور چې کله مخ کېږي همدغه جرګې دی خلاصوي بار بار د دې یادونه خلکو ته وکړي چې جیګ ولور یا په ټوله کې د ولور اخیستل دا څومره بد عواقب لري دا څومره تاوانونه لري څومره ستونزو سره کورنۍ مخ کوي ورپسې خاطبان دي هغه څوک چې په کلیو کې په جماعتونو کې دی امامان دي دوی باید د منبر له لارې خلکو ته واعظ نصیحت وکړي خلکو ته دا وښایي چې دا په اسلام کې بالکل ځای نه لري دا په اسلام کې بنسټ نه لري یوازې مهر دی چې دوی عامه پوهاوی وکړي بل استادان دي هغه استادان په چې مثلا په کلیو کې په ځینو لویسو کې دا په هرې برخې استاد څنګه وي هغه که د عصري علومو وي که د دیني علومو وي خپل شاګردان ته وایي خپل شاګردان یې همدغسې مور پلار هرې کورنۍ ته تشریح کې ووایي دا به یوه بله لاره وي ورپسې علما دي هماغه د منبر خبر راځي چې هر وخت کې واعظ او نصیحت کول دي او تر خلکو دغه رسول باور صاحب دلته ځینې ستونزو ته یادونه وکړه چې 10 شرعي درهم د مولوي صاحب مفتي محمد سعید او ترڅنګ قومي مخور محمدي مو ویلې خو دلته ځینې اړتیاوې دي چې هغه د یوې کورنۍ نه پوره کېږي د یوې انجینۍ اړتیاوې نه پوره کېږي ځکه دلته دغه د دوی د ژوند د اړتیا د پوره کولو لپاره باید موږ تاسو هغه د کوټې د جوړولو یا هغه اړین وسایل چې یوه جینۍ یا پیغله یو ځوان ورته اړتیا لري هغه هم اخیستل کېږي آیا په 10 درهمو باندې یا په دومره کم مهر باندې تاسو دلته موږ تاسو پرې یادونه وکړه آیا په دغه باندې د دوی دغه ستونزه حل کېدلی شي دغه ستونزه موږ خپله راوړی درمان صاحب مثلا زه که چېرته یوه لور ودوم زه په مقابل کې له هغه سړي ډېرې پیسې اخلم صحیح ده چې کله ما ډېرې پیسې واخیستلې زه لور ته باید ډېر سامان واخلم هماغه سړی بیا مقابل شخص له ما نه دغه هیله لري مګر که زه کمې پیسې له هغه نه واخلم ولې هغه خپل لور ته هغه د ضرورت کم اندازه سامان واخلي ولې دلته هغه د میراث کله چې یوه لور هلته د میراث لري د میراث حق لري ولې د میراث د حق له طریقه یو پلار ولې دغه کار نه کوي د میراث برخه کې به زه نه غږېږم زه به دومره ووایم چې کله یو پلار د خپل لورو پر سر له مهر نه بغیر پیسې وانخلي زه په دا ډاډ او اطمینان په مکمل توګه درته وایم چې خپل لور راواخلي د خپل خاوند یا هم د خسرګنۍ کور کې همدغسې پرېږدي چې یوه ذره تاوان به ونه کړي او یوه ذره به څوک پیغور ونه ډېره مننه خوشحاله دغه خبره یا دغه حالت راوړل ډېر سخت دي دلته دغه عامه پوهاوی بالکل شته نه د میراث خبره خو بل ظلم ډېره مننه خوشحاله اوسئ مفتي صاحب سعید د علما مسؤلیت څه دی په دې برخه کې د علماو مسؤلیت همیشه دپاره د شریعت نه
د عامو ولسونو خبرتیا ده. عام ولسونه باید د شریعت نه خبر کی، د شریعت د هدایاتو نه خبر کی. د شریعت یو فرضي حکمونه دي چې 10 شرعي درهمه مطلب مونږ یاد کو چې دا فرض دی، ادینه کم نه دی صحیح. حنفي مذهب کې د دینه کم مہر نه صحیح کیږي، که چا وهم ټاکه دغه نه صحیح کیږي، دا به خامخا پوره کوي، 10 شرعي درهمه پوره کوي. او یو زیات اندازه ده چې مونږ مخکې هم اشاره ورته وکړله، زیات اندازه د پر حد شریعت نه دی ټاکلی، خو البته د معنا نه لري چې شریعت د زیات مہر اندازه نه ده ټاکلې. اوس د باس زیات مهرونه اخیستل کیږي، هر څومره چې زیاتیږي اخیستل کیږي. دا معنا هم نه لري چې له شرعي کم اندازه شریعت حنفي مذهب 10 شرعي درهمه ټاکلې ده، نو اوس ضرور 10 شرعي درهمه واخیستل شي. نه، د معنا نه ده. معنا دا ده ادینه کم اخیستل روانه دي، او ادې دومره مهر اخیستل چې هغه د انجنۍ ضرورتونه پوره کړي، هغه د هغې د واده هغه شیونه پوره کړي، زر پوره کړي، کالي پوره کړي، داسې نور ضروري توکي پوره کړي، هغه صحیح ده، هغه روا دي. لکه څه ډول ما مخکې خبره وکړه، عمر رضی الله عنه روایت مې نقل کړه چې نبی علیه الصلاة والسلام د خپل لونو د پاره، د خپل ښځو د پاره 12 اوقې سپین زر ټاکلي دي، هغه موافق سره تقریبا د هغه موافق مهر ټاکلی. معنا دا د کفایت کوه. همداسې د امام ماوردي رحمه الله نظر هم دی چې باید د زوجینو حالاتو ته وکتل شي، د خاوند د میرمنې حالاتو ته وکتل شي، ضرورت څومره شی پوره کوي دومره باید مهر وټاکل شي. نو د علماو مسؤلیت دی چې فرضي حکمونه هم بیان کړي، استحبابي حکمونه هم بیان کړي، هغه اولویت هم بیان کړي، د خلکو ضرورتونه هم په نظر کې ونیسي، هغه هم بیان کړي. سلامت اوسېږي. محمدي صاحب، قومي مشران او فعالان څومره مسؤل دي؟ ځکه له دې مخکې محمد سعید مفتي صاحب هغه د ځان مسؤلیتونه وکړل او ترڅنګ یې د اسلام نظره په مهر او ترڅنګ یې په لوړ ولور نه خبرې وکړې. اوس قومي مشران او فعالان څومره مسؤل دي په دې برخه کې؟ درمان صاحب، قومي مشرون ډېر مسایل په مخه بولی شي، یعنې داسې مشکلې معاملې قومي مشرونو ته رامخته کېږي چې هغې په صورت کې الله پاک هغه فیصلې کوي په خیر، په رحم، په عدل. نو قومي مشرون که تړونونه وکړي، تش په خوله وعدې ونه کړي، عمل په ټولنه کې پلی کړي، نو په کومو کې تړونونه کېږي، سابقه واخنا کومو تړونونه کړي دي، لانجو په سار، غرو په سار، کورنیو مشکلاتو په سار، جریمې وي دغه کړي دي. نو دا که قومي مشرون تړونونه وکړي خو عملي وکړي، شروع کړي، هسې په خوله وعدې ونه کړي، زه فکر کوم چې قومي مشرون دیني علما موږ په ټولنه کې دا ډېر رسوخ لري. په څټ کې بیا ځوانون دي، ویلې ځوانون باید عملي هغه کور په مخ بځي، ویلې ته خدای طاقت ورکړی دی، یو قوت دی په ټولنه کې. نو دا که په شریکه د کور په مخ بځي، دا کې دولت تازه راته ویلي که دولت یې د سره کومک ونه کړي، ډېر کسان دي تړونونه وکړي خو عملي جمعه بیا نه شوي ته ووستی. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږي. ښه، وروستۍ پوښتنه باور صاحب تاسو ته راجع کېږي. د زیات ولور مخنیوي لپاره ما پوهاوی څومره اړین دی او په دې برخه کې د رسنیو ونډه څومره مهمه ده؟ درمان صاحب، یو د عامه پوهاوي برخه ده. عامه پوهاوي برخه کې ځکه وایم اوس خو الحمدلله ځوانان ښه دي، تعلیم سوي هم یو څه ښه شوي ده د پخوا په نسبت. عامه پوهاوی موږ د هرې برخې د مخنیوي لپاره خبره کوو، موږ د عامه پوهاوي خبره په لومړي سر کې کوو او باید وشي. عامه پوهاوی په دې برخه کې دومره لازم او ضروري دی لکه د یو ژوندي ساري لپاره د اوبو څښل. که چېرته قومي مشران لکه مخکې چې قومي خبره وکړه، په هر ځای کې دغه خبره تکرار کړي، که چېرته علما، که چېرته رسنۍ، که چېرته ځوانان، لري نه ده چې د هرې برخې د په پوره پام کېږي. کله چې خلک دغو توانونو ته ځیر شي، د دغو منشا وویني چې دا همدغه جګ ولور په ټوله کې د ولور اخیستل دي،
زیاتره خلک دي خپل ستونزه ویني، خپل ستونزه درک کوي، له خپلو مشکلاتو خبر دی ولې د هغو له منشا نه دی خبر. په کورنۍ کې تاوتریخوالی دی، له پورونو لاندې دی، له جنجالونو سر دی ولې دی نه پوهېږي چې دا جنجال ما ته له هغه وخته راپیل شو کله چې ما یا مثلا خپل لور مې په جیګ ولور چاته ورکړه یا د بل چا لور مې د خپل زوی لپاره په جیګ ولور ورکړه. د دې لپاره مې بلا ډېرې قرضونه وکړو، پیسې مې له خلکو واخیستلې، خپلې ځمکې مې خرڅه کړې، کورنۍ کې یو رقم د غربت حال راغی. او غربت دا هغه څه دي چې حتما په کورنۍ کې د اړیکو د خرابوالي سبب ګرځي. رسنۍ په دې برخه کې ووایم، رسنۍ بیا دویم به ووایم چې هغه مهمه وسیلې دي چې ټولنه چې کوم رقم حال ته وغواړي هغه رقم سوقوی شي. لکه د یو کوچني ماشوم په رقم کله چې رسنیو نه دغه د ولور خبر کیږي، دوی ته مشکلات په ګوته کیږي، د ولور نه اخیستلو ګټې بیان شي، کورنۍ خبرې شي ترې. زه دا پوره باور لرم چې هره کورنۍ نه غواړي چې له ستونزو سره مخامخ شي، هره کورنۍ نه غواړي چې مشکلات دی ولري، هره کورنۍ نه غواړي چې په کور کې دی له مینې پرته کرکه نفرت خور شي. کله چې د رسنیو له لارې خلک پوه شي چې په کمه ولور نه اخیستلو کې یوازې د مهر اخیستلو کې ګټه ده، مینه ده، ورورولي ده. تاسو مخکې د حدیث شریف په غلن مفهوم واورید، تر ټولو ښه نکاح، غوره نکاح هغه ده چې په ډېرې اسانۍ سره وشي. اسانۍ نه مطلب دغلته د کم مهر اخیستل دي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. له مفتي صاحب محمد سعید، د قومي مخور اصیل محمد محمدي او ځوان احسان الله باور له تاسو درې واړو مننه، ممنون چې زموږ سره په خپرونه کې مو برخه واخیسته. د ژمن راډیو د ژمن شننه درنو اوریدونکو، دغه خپرونه ولور او په ټولنه بد عواقب چې د یونسکو په همکارۍ ترسره شوه، دلته پای مې ما شیرین درمان او درې واړو مېلمنو ته اجازه راکړئ زموږ نورې خپرونه ما هېروئ. سلامات. ژمن شننه، ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې. په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دینی علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه.